نبی علیہ السلام فرمائی واده وکړه چې الله دی مالدار کی. نو نبی علیہ السلام وی واده وکړه چې مالدار شي. مونږ وایو ورګه چې مالدار شي نو واده بولو. نبی علیہ السلام وی واده ولو کدی کې مالداری پرته ده. په واده سره مالداری راځي ښا، په حج او په عمره سره مالداری راځي. خلق وی لا برشم دومره پیسې به ولګي، په دې سره مالداری راځي. د خدای بنده حج عمره واده په دې الله فراخي راولي، په دې الله مالداری راولي. واده کې چې کومه قرضه وشي الله وی چې کله بنده دا ختمي په دې کې اوسره ز امداد د واده د قرضې په ختمولو کې، په دې به نه پوهېږي چې واده له قرضه وکړي. نو دوی به یریدل، دا لوڼه به ژوندی ځکه ښخولې چې یا به سبا به د دې خرچه څه کوو، یا شرم دی. الا ساء ما یحکمون. الله وی ډېره بده ده هغه چې دی فیصله کوي.